د قومونو چا نه دي بېل کړي نه څوک بېلولی شي او افغانستان فشار اچول دوی ته ګټه نه کړي. زه فکر کوم نور به هم دوام وکړي. ډیورنډ کرښه مطرح کړي. ډیورنډ کرښه هغه کرښه ده چې دا د پښتنو په زړه باندې یو غټ داغ دی چې ایښودل شوی دی. پاکستان ته د ستانکزي اخطار وایي اغزن تار سره د ګټې پر ځای تاوان کوي. که ظلمونو ته دوام ورکړئ نو هیواد به مو تجزیه شي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. عباس ستانکزي د ملي تلویزیون سره تازه مرکه کې وویل ډیورنډ کرښه د پښتنو په زړه باندې یو تار دی چې دا د انګریزانو لخوا جوړ شوی دی او دا هیڅ وخت افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې هغه 100 کلنه دوره هم تیره شوې ده. هغه وویل پاکستان چې کله جوړېدو او هغې څخه وروسته هم په دې کرښه افغانستان سره مشوره نه ده کړې. یو اړخیزه خپله پرېکړه او خپل کار کړی دی چې دا هیڅ افغان ته د منلو نه دی. ستانکزي وویل اوس پاکستان کوښښ کوي چې د فشار له لارې د مهاجرینو ترڅنګ د ډیورنډ مسله هم مطرح کړي. خو دا موضوع کوچنی موضوع نه دی چې دوی باید د فشار له لارې پر افغانانو ومني. د هغه په خبره پاکستان اوس هغه لوبې کوي چې 1971 کې د بنګلادیش موضوع کې کولې او بالاخره بنګلادیش یې له لاسه ورکړ. که پاکستان مهاجرینو او افغانانو سره داسې لوبو ته دوام ورکړي نو هغه کار به ورسره وشي چې 1971 بنګلادیشیانو ورسره وکړ. نوموړي وویل د ډیورنډ کرښې مسله د حکومتونو نه بلکې د ولسونو صلاحیت دی او هیڅ حکومت د دې توان نه لري چې په دې اړه خبرې یا هم پریکړه وکړي. د ستانکزي په خبره چې پاکستان د سیاسي لوبو او د افغانستان د بدنامولو پر ځای په خپل اقتصاد کار وکړي لوږه بیکاري پکې اوج ته رسېدلې. عباس ستانکزي وویل د پاکستان نظامیانو تل د کډوالو مسله پر افغانستان د فشار په توګه کارولې خو دوی به د ګټې پر ځای سخت تاوان وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.